نو زمونږ سکیما مکمل کریټ شو نور مونږ څه شته ضرورت نه لرو اوس به مونږ څه کوو اوس به مونږ کنیکشن جوړو نو د کنیکشن جوړولو لپاره تاسو کولای شئ چې پی ایچ پی هر چیرته لیکل غواړئ تاسو په دې صفحه کې لیکلای شئ آزاد یې تاسو باندې پابندي نشته چې را په دې کې ولیکه په دې کې ملیکه هر چیرته لیکل شئ خو شرط چې شه ده پوهیږئ شرط دا ده چې دا تاسو کوم ډاټ ایچ ټی ام ایل لیکل دا به ډاټ ایچ ټی ام ایل نه دا به تاسو ډاټ پی ایچ پی ته اړوي نو دا تاسو رائټ کلیک کوئ رینیم ته برازئ او رینیم نه راتلو نور څه به دا ایکسټنشن تاسو پی ایچ پی ته واړوي پی ایچ پی ته وړېدو اوس دا چې کوم فایل مال د خلاص کړي دا ما په کوم طریقې سره خلاص کړي دا ما د ایچ ټی ام ایل په طریقې سره نو دا به اوس مونږ د پی ایچ پی په طریقې سره لوکل هوست ته بزو بیا ورته چې مونږ سره کرټ ا په نوم فولډر دی دا خلاص کړو مونږ سره به دا فایل چې خلاص بشي هم ته چې کرټ ا خو زه پیژنم نه نو کرټ ځکه نه پیژنم چې ما کرټ غلط لیکل دی نو زه به لیکم چې کرټ او بیا به لیکم چې ا او انټر به کړم نو مونږ سره به هماغه فایل د سره لوډ شي او د پی ایچ پی په طریقې سره مونږ سره لوډ شي نو اوس به مونږ خپل دې کې پی ایچ پی کوډ لیکل شو نو چې کله هم تاسو دغه ایچ ټی ام ایل فایل نه موجود هغه تاسو کنورټ کوئ پی ایچ پی ته نو پس لاګنه بیا تاسو کولای شئ په دې کې پی ایچ پی ولیکئ نو زه دا ساحه کلوز کوم او راځم نو ما خبره دا کوله پی ایچ پی هر چیرته لیکل شي خو صرف دا یا ساده چې کله پی ایچ پی بره لیکل نو لاندې به اکسس کوئ خو کوم لاندې ولیکو بره نشي اکسس کولای بس دغه فلو ته خیال ساته نشي کولای چې پی ایچ پی د دلته لیکلې وي او ترلاسه کوي دلته نو بیا بار خو نيځي کنه بره بدلی کړي لاندې برازي نو دې ته خیال ساته نور مخ کې ځي نو زه راځم دې باډي ته دا باډي چې سٹارټ دی کې دن خپل پی ایچ پی سٹارټ کوم نو ته ما خپل پی ایچ پی سٹارټ کړم لومړی ماته اوس چې جوړو کنیکشن نو ځکه کمنټ اچوم لیکم چې کنیکشن د کنیکشن لپاره ماته اوس چې موږ سره فنکشن راځي مای اسکوالای او بیا ورته چې لیکو کنیکټ لیکو دا زموږ فنکشن دی او په دې کې ماته اوس چې څلور ارګومنټس راځي لومړی چې دی هوست دی تاسو هوست چې دی نو ډبل کوټس یا سنگل کوټس کې تاسو طریقې چې لوکل هوست بل چې دی بل موږ سره نوم دی یوزر نیم دی یوزر نیم څوک دی نو ماته اوس بای ډیفالت روټ وي بل موږ سره پاسورډ دی پاسورډ بای ډیفالت نه وي نو تاسو به دغه سي سنگل کوټس یا ډبل کوټس واچوي خالی به پرې دی او لاست کې موږ سره ډی بی نیم وینو ډی بی نیم چې او کرټ ا دی د ډیټابیس موږ څنګه کریټ کړی دی ډیټابیس نیم چې کله موږ کریټ کوو نو موږ ته کرټ ا ورکړو دلته وګورئ موږ سره کرټ ا دا ډیټابیس نوم دی نو دا ډیټابیس موږ کریټ کړ نو کنیکشن زموږ چې جوړ شو نو اوس دلته زما څونه چې فکر کوم مانه دی یاد او ته ماته څه دوه فنکشن نه دی ویل یو موږ سره د ډای فنکشن دی او بل موږ سره د ایگزیکټ فنکشن دی او دا څه خاص تخ فنکشن نه دی کته غواړي چې د دینه لاندې ستانور پی ایچ پی کوډ یو کوډ مونږ چې لیکن تاسو دا ډای فنکشن واچوي چې کله ډای یا ایگزیکټ دواړه هر یو چاچوي مشکل نشته چې کله مو دا فنکشن واچو نو د دې څخه لاندې څونه کوډ لیکل شوی هغه باندې چلیږي نو چې کله تاسو د کار کوئ چې دینه لاندې کوډ نه چلیږي تاسو ډای فنکشن واچوي نو څه کوم زه ما وی کړم چې کنیکشن کریټ او کنیکشن کریټ نشو بیا زه کنه لیکم چې ار کنیکشن کریټ نشو ډای ختمې کا او په دې کې فنکشن لیکه چې کنیکشن فیلډ خلاص دغه څه میسج راکا نو دا بل لومړی کنیکشن کریټ کې کوشش وکړئ دا کنیکشن کریټ شي که کریټ شو ډیره خبره ده که کریټ نشو نو بیا به دا فنکشن چلیږي ډای فنکشن او ډای فنکشن بس کې تا ته به دا میسج درکې ولاندې به کوډ نه پریږي چې چلیږي نو دلته بس هم دغه کار ودرېږي نو دا اوس دا کنیکشن به موږ یو ویریبل کې سٹور کوو نو ورته د کان په نوم یو ویریبل اخلم چې دا ډیر مشهور ویریبل دی او ټوله دنیا هم دغه اخلي نو تاسو هم دا وګورئ کان او زونه چې تاسو ما خصه شي بیا ما خصه شي اڅ چې اخلي خو کان چې دی مشهور ویریبل دی تاسو به ډیر کتلې وینو کان داخلم نو دا زما کنیکشن دلته ورواچول شو اوس کله دا انتخاب سیف کړم دراشم صفحه یو ځل ریلوډ کوم نو موږ ته ایرر راغی ایرر موږ ته څه وی ګوره ایرر موږ ته وی چې ان نون ډیټابیس دا چې تا کرټ ا لیکلې په دې نوم زوی قطعي ډیټابیس پیژنم دا وی څه ده اوس براشو اوس به وګورئ چې دا ولی دلته کزراشم نو کرټ ا مالکله خو ګوره لاندې موږ انډرسکور ورکړي او دلته ما خان صاحب شی ورکړی دی منځ کې ما ډیش ورکړی نو ډیش و انډرسکور تر منځ خو زما کوسمان فرق دی کنه نو ګوره لومړنۍ تاسو چې راغی او لاندې کوډ تاسو رن شوی دی نه همدغه ایرر راغی لاندې څه کوډ هغه رن نشو ولی ځکه موږ ډای ته ویلو چې لاندې به کوډ نه پرې چلیږي کدا غلط شو بس دلته کیسه هم دغه ته ختم کا ډای کا نو دلته راځم او دا لري کوم لاندې ولدا ورچو ما سیف کومه سفری لوډ کوم نو اوس کنیکشن کریټ شو کنیکشن اوس چې شو کریټ شو نو اوس موږ ډیټا فچ کوو ډیټابیس نه نو څه به کوو دلته به ورته لیکم چې یو ویریبل اخلم ویریبل د سکویل په نوم ما واخستو صحیح شو او دلته راځم په دې کې زه خپل سکویل کوډ لیکم کوم سکویل کوډ کوم یو چې ما تاسو ته په پی ایچ پی ما سکویل کې ویلو سلیکټ
all from students ټول ډیټا د سټوډنټ څخه راواخله بس دا ستا کیوري شو کنه دی ویریبل کې ما کیوري ور واچوله نو ته به زه ورته ولیکم چې my select کیوري نو دې کې ما کیوري ولیکله په دې ویریبل کې اوس دا کیوري به تر انتای نو د هغه لپاره بچي کې MySQLi کیوري بستعماله MySQLi بیا به کیوري فنکشن کال کوي او په دې کې ماته څه چې دوه ارګومنټس به ورکړي یو به تاسو خپل کنکشن ورکړي دویم به خپل سکویل ورکړي نو کنکشن زمونږه کان دی او کیوري زمونږه سکویل دی نو چې بشي نو دا فنکشن څه کې دا فنکشن دغه سکویل نه دی دا سکویل یعنی دا کیوري دې نه خلی او دې کنکشن ته وړي او دې کنکشن کې ډیټابیس شته دی کنه دال ترن کی نو چې کله رن شي دا سلیکټ کیوري ده کنه دا موږ په جواب کې ډیټا راکوي نو هغه دلته موږ یو ویریبل کې سټور کوو نو دې فنکشن ته یو ډیټا بیرته راځي نو دلته یو ویریبل اخر ما د ریزلټ په نوم باندې او زه به دا ډیټا په دې ریزلټ کې سټور کوم نو دا وځو ته ولیکم چې رن کیوري نو دا کیوري بران شي او ډیټا به ریزلټ راشي ډیټا ریزلټ راغله نو صرف ډیټا ریزلټ راغله نور موږ لا پته نه لګي چې څه کار وشو او دا ډیټا د په دې ټیبل کې شو کولم دي نو مخکې لدینه چې ډیټا په دې ټیبل کې شو چې زدا چک کوم چې آیا په دې ټیبل کې موږ سره ډیټا شته مو کنه چې څه چک کول غواړم نو دلته ماته اوسوي چې موږ سره بل فنکشن راځي MySQLi نمروز په نوم باندې د څه په نوم باندې MySQLi نمروز او دا فنکشن څه کې دا تانه هغه ریزلټ اخري چې د دینه لاس ته راځي نو دینه خو دا لاس ته راځي کنه نو دا به زرا واخلم په دې کې به پیسټ کړم دا به موږ ته چې راګي دلته ویریبل اخلم ټوټل ریکارډز اوس دا ډیټابیس نه ټول ډیټا شماري او ریکارډ او ټوټل دی لور کې نو که زه تاسو دا اکو کوم چې ماته اکو کچې ټوټل ریکارډز نو تاسو به وګورئ چې موږ سره 100 ریکارډز دي نو ماته وی چې په ډیټابیس کې موږ سره 2 ریکارډز دي ډیټابیس کې موږ سره چې 2 ریکارډز دي نو دلته تاسو راشي ډیټابیس کې هم دا 2 ریکارډ دي کنه احمد او جواد نو نمروز تاسو وشمارل چې ډیټابیس کې تاسو سره 2 ریکارډز دي نو موږ دا ټوټل پیدا کړه دلته ولیکم چې calculate total records اوس دا ټوټل ریکارډز ولې راو باسم دا ټوټل ریکارډز ذکر راو باسم چې دین ورسته کوم کار کوم نو کچې ته په ډیټابیس کې ډیټا وی مشکل نشته او په ډیټابیس کې ډیټا نو بیا هغه ماته ایرر راکې نو زه لمړی دا چې کوم چې آیا موږ سره په ډیټابیس کې ریکارډ شته کنه نو ما ټوټل ریکارډ راوښتو کنه زه به اوس دا چک کوم او زه دا چک کوم نو ډیټا چیرته شو کوم زه په دې ټیبل کې شو کوم کنه نو دا چې دا پی ایچ پی د دلته په خپل ځای وي اوس راځم لاندې ډیټا دلته شو کو کنه په دې ساحه کې نو دلته راځم او دې کې دنه خپل پی ایچ پی سٹارټ کوم ګوره تاسو ته مو پی ایچ پی تاسو هر چا ته لیکل شي هغه مې هلته ولیکل دا عمل ته ځو دلته اوس دا پی ایچ پی لیکم نو اوس دلته ګوره تاسو ته ما ویلو چې هر هغه شی چې تاسو غواړئ چې بار بار تکرار شي هغه به تاسو لوپ کې اچوي نو چې کله ما سره دا مکمل ریکارډ تکراریږي نو دا مکمل رو به ما سره تکراریږي کنه ګوره دا مکمل رو چې تکرار شي دا به تکراریږي نو ګوره زه دا مکمل رو راخل مکو وای لوپ کې اچوم څنګه ګوره ما پی ایچ پی سٹارټ کوم لمړی چې کوم چې آیا موږ سره ډیټا شته کنه نو لیکم اف کا چیرته دا چې کوم موږ سره ټوټل ریکارډ راځي چې ته دا زیات شول 0 نه نو کچې ته دا 0 نه زیات شو مطلب ریکارډ شته ډیټابیس کنه نو دا موږ سره ټرو شي چې کله ټرو شي نو د نه براشي اف کنډیشن دلته شروع کوم او دلته چې شروع کوم دلته نه کلوز کوم دا کلوز دیز نه کټ کوم او د دې نه ورسته پیسټ کوم دیږي کې دلته بل پی ایچ پی شروع کوم او په دې کې دا چې کوم دا کوس پیسټ کوم نو دا کوډ به کله چلیږي چې کله دا موږ سره ټرو شي ځکه دا کوډ د دې اف کنډیشن په منځ کې راغلی نو پی ایچ پی مې دلته سٹارټ کو اف مې ولیکل او دلته مې کلوز کو اف بیا ته منځ کې مې دا کوډ لیکل ها کچې دا ریکارډ 0 نه کم نو بیا بس کې مطلب کا ریکارډ 0 نه زیات نو وای نه 0 بیا بس کې نو د ایلس واچو کچې ته 0 ریکارډ نو ته بیا چیو کا اکو کا چیو کا په h4 کې به ته اکو کې h4 اخلم او پکې اکو بکې چې نو ریکارډ فاوند دا به اکو کې نو کچې دا ډیټابیس کې ریکارډو خدا برن شي او که نو بیا به دا کوډ رن شي نو اوس دا څه کوم تر دې ځای پورې هیڅ مشکل نشته زمون هر څه صحیح روان دي هر څه زمون صحیح روان دي نو اوس نور څه کول دي اوس ډیټا راوستل دي او ډیټا ماته ستوي چې هغه پر موږ سره فنکشن چې راځي هغه پر دې MySQLi او بیا موږ چې لګو fetch assoc او دا تا د ډیټا د اسوسییټیو اریا په فارم کې راوړي او دا تاسو ته مو چې دا سنگل ریکارډ راوړي څه چې راوړي سنگل ریکارډ او په دې کې بچي پاس کوي چې تاسو ته په دې ریزلټ کې راځي دلته چې راځي دی کې نو دا ریزلټ به تاسو دې نه راخله
یو خو مدل ته پاس کو چې ویش ماري اوس هم دغه ریزلټ به مونږ په دې کې هم پاس کول د به هم مونږ سره ریکارډ راځي نو اوس دا ته سنگل ریکارډ راو باسي نو چې څنګه لوګ ریکارډ راو باسي دا به مونږ چې کا یو ویریبل کې اچو کنه تاسو دا ډېر کم استعمالول شي خدای دونه غټ لاین کوډ چې بار بار لیکي خو جنجال دی نو دا تاسو یو ویریبل واخلئ مثال د رو په نوم باندې یا هر نوم چې تاسو ورکوي نو دا ریکارډ به راواخلئ او دی رو ته بیا ورکړي اوس کله د زرا شپ تاسو دا شو کوم چې ماته ایکو کا شیشه ایکو کا پری ټیګ اخرم تر سو کوډ زمون صفاوي کنه تاسو پاسانه شو شي او تر اعظم دا پری ټیګ به تا کلوز کوم ځکه اوس دا موږ ته یو اسوسییټیو ارے راکوي نو زه ورته چې موږ ته پرنٹ ار کې چې وخه دا روخه چې په دې کې موږ سره چې راغله نو زه تاسو دا روز خېما سیب میکرو لازم سفری لوډ کوم نو رو کې وګورم موږ سره چې راغله دا ګوره یو ارے دا آی ډی کې موږ سره 1 راغله په نیم کې موږ سره احمد راغله په اف نیم کې خان راغله په ایج کې 25 راغله په سیټي کې 1 راغله دې ته خو چورته وخت تاسو ما چې وخت چې اسوسییټیو ارے زده کې پی ایچ پی ټول په اسوسییټیو ارے ولاړ نو دا کومه برخه چې دا موږ سره د ډیټابیس دا چې کوم کالمونه دا برخه دا ګوره آی ډی نیم فادر نیم ایج سیټي دا برخه ټوله ماغه ده آی ډی نیم فادر نیم ایج او سیټي او دا برخه چې دا برخه د لاندې ریکارډز دي د لاندې ریکارډز دي اوس دا ارے ده کنه دی ارے نه به څنګه ډیټا راو باسي مثال کته دا آی ډی را وستل غواړي نو دا تاسو سره ارے ده کنه نو د دې مخه د بت چې دا قوسونه باچي او په دې کې ورته چې ماته آی ډی راکنو دا به تاسو یوازې آی ډی درکې ګوره سفری لوډ کا نو تاسو به تاسو یوازې آی ډی درکې اوس دا ته د آی ډی یوازې نشي درکې آی ډی دل درکو ریزلټ کې نه کنه دلته به نه شوی خدای بندگانو دلته به نه شوی دا ودیز نه درکې روح مونږ دلته شو کړي کنه دلته بیا شوی نو دا روح مونږ سره اماغه اره ده نو دلته راشه ته وای چې مونږ ته آی ډی شو کا نو ګوره صفبل دریوټ کې نو تاسو راځي آی ډی مونږ سره 1 دی زور ټیم چې ماته نیم شو کا ګوره نو تاسو وای چې نیم مونږ سره شه دی نیم مونږ سره احمد دی نو ګوره ریکارډ لاس راغی کنه او دا سنگل ریکارډ دی دا چې د سنگل ریکارډ دی نو دا خو زمونږ ټول ریکارډ پکار دی نو بیا به دا چیش کې واچي دا شه به تاسو لوپ کې واچي دا کوډ بچی ته واچي لوپ کې نو دا پرنٹ ارز دي نه ختمومه نو اوس باندې څه وکړي مهرباني سره ودا د څه کټ کړی دي نه او دلته به تاسو خپل وایل لوپ سٹارټ کې په وایل لوپ کې به دا پیسټ کې اوس وایل لوپ شو کار پوه شو وایل لوپ یو ریکارډ دی نو باسي دی لور کې یو ریکارډ باسي دی لور کې او دا وایل لوپ دلته به سٹارټ شي او وین به چرته شي د دې نو ورسته په دې اف کنډیشن کې ځنه نه دلته به پیسټ کې نو اوس به دا چې دا به اوس وایل لوپ باندې ډیټا راو وایل لوپ دلته ډیټا راو باسي نو اوس موږ ډیټا دلته شو کوو دلته به اوس موږ خپل ډیټا چیک او شو کوو نو زموږ ټول کار وشو نو پی او ټی ډی کې زه چې شو کومه خپل آی ډی شو کومه نو دا به خپل پی ایچ پی دې کې دنه سٹارټ کومه او په دې کې ورته لیکم چې موږ ته شو کا ایکو کا چیکو کا رو ایکو کا پرو کې موږ ته آی ډی ایکو کا نو سیو وکړه او راشه سفاری لوډ کا دوه آی ډیان راغلي 1 2 اوس هم دغه کوډ کاپی پیسټ کا دا د ټیبل کوډ او دا د پی ایچ پی کوډ دا او پرو کې زموږ بل چې په کار دی نیم په کار دی نو اوس ګوره تاسو ربا نیم هم راشي بل اف نیم په کار دی کاپی پیسټ کا او اف ور سره ولیکا او سیو وکړه نو تاسو ربا اف نیم هم راشي کاپی پیسټ کا بل زموږ چې په کار دی بل زموږ ایج په کار دی نو ایج ور واچو کاپی سره ریلوډ کوم تاسو ایج راغی او بل موږ سره سیټي په کار دی نو سیټي کې به موږ سره چې راځي نو کله سیټي فل حل کوم نو موږ سره به آی ډی راځي او زموږ خو سیټي نیم په کار دی نو د دواړو ټیبل نه اوس موږ ډیټا څنګه راو باسو نو تاسو خو ما ویل او چې جوین بلګو نو زه اوس به تخپل کیوري ته راځم کله د اوس فل حل کوم چې ما د سیټي نیم راکنو سیټي نیم خو نه پیژنې کنه سیټي نیم کوم چې په بل ټیبل کې نو دا به مت ایرر راګي ما ته چې تاسو چې کې دا ته چې کې دا خو نه پیژنم نو دا په بل ټیبل کې نو هغه ټیبل بل ته جوین کې به پیژنې دلته براشي خپل کیوري ته نو دا ورته کې چوس انر جوین سره سیټیز سره ټیبل نوم سره سیټیز دا دې سره جوین کا ان دا چې کوم سره سټوډنټ دی نو دا ماته سوچ تاسو الایج استعمالوي نو دا به اس والی او دا به سی واخلي سټوډنټ په ځای اس او د سیټي په ځای سی نو ته بلې کې دا کوم اس ټیبل دی په دې کې چې کوم سره سیټي په نوم کالم دی دا مساوي کې چا سره کوم چې موږ سره سیټي یعنی سی ټیبل دی په دې کې چې کوم سی آی ډی دی سره مساوي کې سیو وکړه او راشه سفلتا لوډ کا نو ګوره کابل او جلال آباد دواړه راغله اکشن کې ساتو اکشن کې دوه بټن یاچو یو د ایډیټ لپاره یو د ډیلیټ لپاره نو دا به یو بل ټی ټی اخلم په دې کې به دوه ای ټیګ اخلم نو دا دې نه دا کوډ لري کومه په الحال او تر اعظم انټر واخم په دې کې یو ای ټیګ اخلم او د ای ټیګ ته چې ورکوم یو کلاس ورکوم د بوټ سټپ ا کلاس به زمونږ سوي هغه به زمونږ سره بی ټی ان کلاس وي یو ځل بل کلاس اخلم بیج دا به بیج کلاس وي او بی جی چې دا به موږ سره شوی دا به موږ سره
ورننګ وي او په دې کې به موږ سره چې راځي په دې کې به موږ سره ایډیټ راځي نو دا موږ ایډیټ هم لیکلی شو دلته ایډیټ ولیکم دا یو بټن شو کاپی پیسټ کوم ورننګ په ځای ته ورته ولیکم چې ډینجر او ته ولیکم چې ډیلیټ سیو کړم نو ظفر لیکم له موږ سره دوه بټن راشي یو د ایډیټ لپاره یو د ډیلیټ لپاره خو زه د دې بټن په ځای آیکن راوستل غواړم نو ما فونټ اوس هم خلاص کړی او دلته راځم ورته وایم چې ما ته چی راکا ما ته دلته راکا ایډیټ نو دا آیکن دې څنګه راخلم او دلته پیسټ کوم د ایډیټ په ځای پیسټ کوم اها کاپی مې کو پیسټ او ډیلیټ لپاره به ډیلیټ آیکن راولم نو دلته راځم ورته کوم چې ډیلیټ نو دا مې راخواستل دا مې پیسټ سیو مې کړو راغلم دلته او دلته راتلو نور څه سفر لوډ کوم نو دې ته به چې په دې به تاسو ایډیټ کوئ شي په دې ډیلیټ کولای شي لکه صبر وکړئ آیکن راغلی نو دا د ایډیټ او دا د ډیلیټ نو دا د ډیټا د فچ کولو طریقه چې موږ ډیټابیس نه ډیټا څنګه فچ کوو دا چې ډیلیټ او ایډیټ څنګه کې دا بیا موږ لخر مخکې ګورو نو دا موږ سره وو کیوري څنګه لیکو ډیټابیس نه موږ ډیټا څنګه فچ کوو نو دا موږ سره هغه طریقه وا مخکې نوري کیسې کوو